د برېښنا کموالی او زیاته پرچاوي چې د میدان وردګ ولایت ډېری اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي وو. همدې ستونزو ته د رسېدو په موخه د دغه ولایت د برېښنا ریاست له لوري د 1 میګاواټ په ظرفیت د برېښنا سب سټیشن په فعالیت پیل وکړ چې زرو کورنیو ته به برېښنا برابره کړي. د یاد ریاست رئیس قاري عبدالحق طلحوي په دې پروژې 9.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. دغه ترانسفارمر تقریبا زر کې وي ترانسفارمر دی چې 1 میګاواټ بار کیږي. په دوی باندې به ان شاء الله د کوم مشکلات چې د موږ دلته په ولایت کې دي په اصلاحات اداري پروژه کې دي دا به ان شاء الله ټول حل کیږي. ورسه دا زرو کورو ته بار ورکوي. ولس د موږ سره ډېر همکاري وکړله. ولس ډېر مصارف وکړل یعنی مالی مصارف یې وکړل. موږ د دې نه منندوی یو. د ولایت والي قاري بختیار معاذ د غونډې ګډونوالو ته وویل چې اسلامي امارات او د میدان وردګ ولایت ټول مسؤلین ژمن دي چې خپل ولس ته کار وکړي. دا د افتخار ځای ده، دا د خوشحالۍ ځای ده. یقینا په دغسې مجالسو کې چې د بیا د ودانونو د عام المنفعه کارونه وي په دې باندې ټول ولس خوښ ده، خلک خوشحالیږي، مسؤلین خوشحالیږي. تاسو یقین په خدای وکړئ چې د ما څومره وس وي یعنی حتی چې زه بې جایه بې رقمه یوه تیږه په تیږه خراب وي چې ما سره تشویش شي چې ولې دا داسې ده. دویم چې باید دا جوړه شي، د ولس ته خدمت وشي، د ولس ته سړکونه جوړ شي، د ولس ته کلینیکونه جوړ شي، د ولس ته برېښنا راشي. د علماو شورا استازي مولوي محمد الله وویل د شکر ځای دی چې د بیا رغونې خبرونه اورو. پروژه کې ګډون کوو نو په دې باندې 1000 بار شکر. یقینا موږ تاسو داس حالت ولیده چې د ورځې به راجګ سو سبا هغه د شپې خو به کوم حالت تېرېدله په مسلمانانو باندې. خو الحمدلله چې موږ تاسو نن هره ورځ د ورځ کې داخليږو. نن پلانکې ځای کې دونه غټه پروژه شروع سوله، پلانکې ځای کې پلانکې فابریکه شروع سوله. دا د الله تعالی یو غټ احسان ده په موږ تاسو باندې. د سیمې اوسیدونکي له دې پروژې زیات خوښ دي. وایي چې د پروژې په فعالیت سره به د برېښنا ستونزه حل شي. قدرت الله د همدې سیمې اوسیدونکی دی. ملي رادیو ته وویل اوس خو الحمدلله خپل دلته ترسپل ما نسب څه د ریاست برخه ډیره مننه کوم. د برخو لوی د عبادت ګټه ده چې کله په کوم کوټه کې کوم خونه کې برق روشنې نو تلاوت ورته کیږي، د یو مریض تداوی پکې کیږي. نو د برق سره خو برق پورې ډېر کارونه تړلي او د برق سره ان شاء الله د موږ ډېر ستونزې حلي. مولوي حمید الله هم د یادې سیمې اوسیدونکی دی. وایي زیات خوښ یو چې د برېښنا ستونزه مو حل کیږي. نو په دې نه بودیجه کې په نه امکاناتو کې الحمدلله د 9.5 میلیونه افغانیو پروژه هغه هم داسې یو کم ځای ته چې زر کورونه به ورکړي هغه استفاده کوي له دې نه. نو دا ډېر لوی د قدر وړ ګام ده او موږ قدردانۍ کوو او موږ رب ته ورته دعا کوو چې خدای پاک د دوی په همت کې لا اضافه. د میدان وردګ ولایت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د دغه ولایت ډېری سیمو ته چې د برېښنا څخه بې برخې دي په منظم ډول برېښنا ورسوي.